السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یو د صحت جامع مو پتن وي په ننني لیکچر کې به موږ وایو د ټول بار نه پنځم نمبر کې چې کوم ټولز ده لاین ټول په لاین ټول کې به موږ وایو پری هند ټول او ټو پوینټ لاین ټول بی زیر فین ټول بی سپاین ټول او فول لاین 3 پوینټ کرو ټول دا ټول به په دې کې موږ وایو دا ډیر مهم ټول د کورل ډرا کې چې کله موږ یو آبجیکټ ډرا کوو نو موږ راځو په دې کې اول پری هند ټول ته پری هند ټول موږ سره استعمالېږي ان لکه څنګه چې موږ په پنسل باندې ډرایوینګ کوو څنګه شیپ یا څنګه چې تاسو غواړئ لین چې ډرا کړئ نو د دې په واسطه تاسو ډرا کولی شئ په دې کې اول چې دا راځي دلته په دې سره د دې لاین چې دا ویټ چې کوم ده دا سیوا کېږي او بل آپشن چې کوم ده کله چې تاسو په دې باندې شفت ټول وهئ نو ګوره کوم ځای نه چې دا لاین شروع شوی ده او په کوم ځای کې ختم شوی د سټارټ او د اینډ پوینټ درته ښیه نو چې کله تاسو د سټارټ او اینډ پوینټ ته که غواړئ چې موږ د سمبل ممبل غشه یا څه ورکو نو تاسو د دې ځای نه ورکولی شئ چې سټارټینګ به څنګه وي کومه چې د وشي دې کې نور ډېرې سمبلې دي نو د دې ځای نه چې تاسو کوم سلیکټ کوئ نو هغه ورسره راشي او بل چې اینډ ته تاسو ورکوئ نو هغه بیا د دې ځای نه راځي چې اینډ دې څنګه شوی نو هغه تاسو د دې ځای نه ورکولی شئ څنګه مو چې خوښوي او بل دا چې کوم شو په دې سره چې موږ دا کوم لاین ډرا کړی د دې شیپ ته چینج ورکولی شو که غواړو چې دا لاین چې ده دا د موږ سره نقطه راشي دا لاین چې موږ کوم ډرا کړی ده چې د دې ته د هغه چینج کوو چې دا د موږ سره د ډاټ په شکل کې راشي نو د دې تاسو ورته دا چینج کوئ شئ دا به سلیکټ کړئ دې ځای نه تاسو ورته دا وګوره موږ سره د ډاټ په شکل کې راغی چې څنګه ستاسو خوښه وي هغسې د دې ځای نه تاسو د دې لاین چې ده سلیکټ کوئ شئ ډیزاین دا د لاین ډیزاین په دې کې اخر کې د لیست کې لیکلی مور په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو موږ سره دلته دا یو مینو چې ده او لکه شانتې لیست هغه شي خلاص شي نو د دې لیست نو تاسو په خپله خوښه که وایئ چې دا ډاټسونو ترمنځ د څومره ګیپ وي څومره فاصله دي د دې ځای نه دا تاسو دلته سیټ کوی شئ څومره چې خوښه وي د دې ځای نه دا داسې مخکې راولئ نو هغومره ګیپ به تاسو سره پکې راځي دلته به تاسو دا شو کوئ چې څومره ګیپ د دې میز کې راغی نو که چېرته تاسو وایئ چې دا د ګیف دې پکې سیوا شو نو دې ځای نه سیوا کوی شئ او که غواړئ چې نه دا د ګیف دې کم راشي کموی هم شئ چې کله مو دا و نو دلته به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو چې څنګه ګیپ څومره فاصله هلته ورکړې وه دا به دلته تاسو سره راشي او بل چې دا دې کې چې کوم دا آپشن راځي کلوز کرز کله چې موږ په همدې فری هند باندې داسې یو شیپ جوړو خو هغه موږ کلوز کړی نه یو ګورو د دې چې دا سټارټینګ کوم پوینټ د دا ده او د اخر کوم چې دا پوینټ چې ده هغه دا ده نو دا دواړه اوس موږ لګولي نه دي یو بل سره نو چې دې ته موږ کله کلر ورکوو دا به کلر نه الي اوس د دې دواړه کرز به مونږه چې کله یو بل سره میلاو کړو نو دا به بیا رنګلي نو دې لپاره مونږ راځو دلته پراپرټیز ټولبار کې مونږ سره شته کلوز کرز په دې باندې کلیک کوو نو په دې سره به اتومیټیک زمونږ دا کرز خپلو کې سره ونښلي نو دې سره به زمونږ شیپ ته چې کوم کلر ورکړی و نو هغه به پکې فیل شي نو دې سره چې ده تاسو چې څنګه ډیزاین چې ده ډرا کړی وي نو او تاسو دا کرز چې د خپلو کې سره د اینډ او سټارټ دا کوم پوینټونه چې دي نه یې نښلولي نو د دې په واسطه تاسو دا چې ده د یو بل سره نښلولی شئ
د دې نه وروسته چې بل موږ سره کوم آپشن راځي دا چې د پری هینډ سموثینګ د دې په واسطه چې موږ کله اوس د دې دا هغه چې دا اندازه دا کمو نو که موږ اوس دلته یو لاین ډرا کوو نو ابه موږ سره سموث نه راځي ډېره هغه به موږ سره ګوره اوس دې کې دا ګولایي سمه نه راځي کوم دي کې غر راغلی کوم دي کې څنګه راغلی دا نو د دې د سموثوالي دپاره به موږ دلته د هغه ورته سیوا کوو سموثینګ به ورته سیوا کوو دا سموثینګ موږ ورته دلته سیوا کوو موږ ورته 93 کې سموثینګ اوس که موږ همدغه لاین ډرا کوو نو دا به موږ سره دا ګولایي به پکې ښه صحیح راځي دا به وګوره موږ سره مکمل ګول راشي او که دلته که تاسو وګورئ دا وګورئ مکمل دی کې ګول شان راغلی ده او که دا تاسو وګورئ دی کې وګوره دلته ګولایي سمه نه ده راغلې نو دې په واسطه موږ سموثینګ ورکوی شو د کوم لاین چې موږ ډرا کړی هغه ته اوس چې موږ کله یو لاین ډرا کوو که نه نو غواړو موږ یو سټریټ لاین ډرا کوو سیده نو په همدې شیفټ ټول باندې شیفټ ورسره نیسو نو موږ سره به سټریټ لاین چې ده ډرا کېږي د شیپ نیولو سره که کله موږ اوس یو دا هغه لاین ډرا کړو نو موږ نه پکې اوس دلته چې ده کله چې موږ اوس یو لاین ډرا کوو که نه او دا لاین موږ بوته تر دې پورې نو موږ ته دا نه و پکار دومره نو اوس بیرته تاسو په شیفټ باندې کلیک وکړئ چې کوم دې پورې تاسو لاین نه و پکاره نو عمر پر ریورس راشئ هغه دې پورې او عملته چې دا د ماوس چې کوم لیفټ بټن تاسو نیولې د هغه پرېږدئ نو دا کوم سور کلر کې چې تاسو دا لاین ښکاري دا به تاسو سره چې دا ختمیږي یا میټاو کېږي به نو تاسو به لیفټ بټن کوم دې پورې چې خوښوه هغه دې پورې به په ریورس بوځئ او لیفټ بټن به د ماوس پرېږدئ نو هغه دې پورې به تاسو سره لاین به ختم شي نور او چې کوم دې پورې تاسو غواړئ هغه به تاسو سره پات شي بل چې کله تاسو دلته دا لاین ډرا کوي دا صرف فری هینډ ټول باندې او غواړئ چې د دې نه وروسته د زه ما سره سټریټ لاین راشي سیده لاین راشي نو د هغې دپاره تاسو شیفټ بټن ونیسئ او لاین به تاسو چې تاسو ته د دې نه وروسته چې دا لاین چې ده سټریټ راځي نو دې کې به چې کوم څه پر تاسو ته پکار وي هغه دې کې به پورې به بوځئ او د موټ لیفټ بټن به تاسو پرېږدئ نو هغه دې پورې به تاسو سره دا ډرا شي بیا چې کله تاسو اوس دلته لاین ډرا کړو او تاسو غوښتل چې اوس ما سره په دې ځای کې پکار د سټریټ لاین یا په دې ځای کې پکار نو دې کې نه تاسو هم داسې کوی شئ څومره چې درته پکار وي هغومره به لاین ډرا کوي او بیا به کلیک وکړئ نو دا به را پیدا شي نو د دې پری هینډ ټول نه بعد چې ده موږ سره بل چې ده 2 پوینټ ټول ده 2 پوینټ لاین نو 2 پوینټ لاین اول دغه موږ ځان ته صفا کوو دا ټول ډیلیټ کړو راځو اوس 2 پوینټ لاین ته دا 2 پوینټ لاین دلته موږ سره په ټول کې شته او د دې کې موږ سره را د پراپرټیز ټول بار کې راغلی ده نو 2 پوینټ لاین په واسطه موږ د دوو نقطو چې دا کوم سټارټینګ او اینډ پوینټ ده د دې نه یو لاین جوړوی شو چې هغه تاسو ته په کوم هغه کې پکاري ډیګري کې پکاري په کومه زاویه کې پکاري څنګه پکاري د دې په واسطه دلته جوړولی شئ دې په واسطه ساده تاسو سټریټ لاین د 2 پوینټونو نه جوړولی شئ اوس په دې کې بل چې دا پرپینډیکولر 2 پوینټ لاین راځي پرپینډیکولر 2 پوینټ لاین د دې لپاره استعمالیږي چې کله تاسو دلته یو لاین ډرا کړی وي او غواړئ چې په همغه لاین باندې په 90 ډیګري کې په 90 درجه زاویه کې یو بل چې دا لاین ډرا کوي نو تاسو به پرپینډیکولر لاین ټول باندې
2 پوینټ ټول باندې کلیک وکړئ او هغه باندې به تاسو ته په 90 درجه کې هغه رسمیږي څه ورته وایي لاین نو کوم دي کوم چې تاسو خوښوي چې لاین ډرا کوي او په هغه باندې به کلیک وکړئ چې په ټیبل باندې پکار وي نو اول پکار ده چې دا کوم لاین تاسو لا هغه کوئ نو دا سلیکټ کړئ نو چې تاسو په کوم ځای کې پکار وي لاین تاسو د دې په واسطه رسمولی شئ په دې کې چې دا بل بیا په دې 2 پوینټ لاین کې بل اپشن چې دا دلته موږ سره راځي بیا ټانګیټیل 2 پوینټ لاین ټانګیټیل 2 پوینټ لاین چې دا موږ سره استعمالیږي د لپاره چې کله موږ دلته یو سرکل ډرا کوو سرکل مو ډرا کو موږ غواړو چې دی باندې یو ماغه نو په دې باندې دا ټانګیټیل 2 پوینټ لاین ورلو دا چې تاسو اوس په دې باندې هغه کوئ که نه نو دا به تاسو داسې یو شیف کې په داسې یو ډیزاین کې تاسو سره چې دا یو لاین ډرا کېږي چې څنګه هم تاسو خوښوي کوم ځای کې هم خوښوي په کومه زاویه کې خوښوي تاسو سره به لاین ډرا کېږي که دننه خواته یا غبار خواته نو تاسو سره به لاین راځي د دې په واسطه د دې نه وروسته چې دا موږ سره کومه بیا بیزیر ټول ده 2 پوینټ لاین نه وروسته بیزیر ټول ده اوس بیزیر ټول چې دا چې کله موږ یو دلته کلیک وکړئ که نه سټارټینګ چې تاسو کومه کلیک وکړئ او بل ځای کې مو چې کوم کلیک وکړو نو دې ځای نه چې تاسو در کوم کلیک چې دا تر څو دا کلیک پرېښی نه کوم قسم کې تاسو دا لاین پکار وي ډرا کول نو د دې بیزیر ټول په واسطه تاسو ډرا کولی شئ دلته کلیک وکړئ نو تاسو سره چې دا لاین څنګه شیپ کې غواړئ نو هغسې به تاسو سره ډرا کېږي د دې نه وروسته چې دا بیزیر ټولونه او دې کې چې کوم دا نور هغه دي موږ د نورو ټولز کې ویلي دي پرې هینډ کې او فرینټ ټولز کې نو د دې نه وروسته چې کوم بل ټولز موږ سره راځي هغه چې دا فین ټول ده چې دا د ټول نه اهم او ډېر زبردست ټول ده په کورل ډرا کې د فین ټول په واسطه چې دا چې تاسو کوم قسم لکه څنګه چې بیزیر ټول کار کوو همدغسې هغه درته کوي څنګه لاین چې تاسو غواړئ ډرا کوئ خو دې کې صرف 2 اپشنې چې دي سیوا دي چې یو دا چې اوس موږ سره کوم آن ده پریویو موډ یو پکې راځي چې موږ سره تیار آن ده او په دې کې چې کوم اپشن راځي هغه چې دا اټومیټیکلی ایډیټ نوټس یا ډیلیټ کله چې موږ په اټومیټیک یو نوټ چې ده په دې کوم لاین چې موږ ډرا کړی ده په هغې کې زیاتوو یا هغې نه ډیلیټ کوو نو د دې په واسطه یې دلته موږ کولی شو نو کله چې موږ د دې په واسطه یو لاین ډرا کوو که نه نو تاسو وګورئ که تاسو دلته بل ځای کې تاسو کلیک کوئ نو تاسو دا تیار ده شین کلر کې چې کوم لاین تاسو ښکاري دا تیار تاسو دلته پریویو درکوي چې ستا بل نیکسټ کوم لاین راځي تی چې ډرا کوې نو به تا سره کوم شکل کې راځي څنګه به راځي نو هغه دلته تاسو ته ښیه څومره ګولایي به راځي دا به سټریټ راځي نو دا دلته تاسو سره ښیه او که دلته تاسو پریویو موډ په دې باندې بند کړئ نو بیا که تاسو لاین ډرا کوئ که نه دا وګوره تاسو سره به هغه مخکې چې کومه پریویو ښکارېده چې ستا لاین به څنګه راځي په نیله کلر کې چې کوم تاسو سره لاین راته نری شانتې هغه اوس تاسو ته دلته نه ښیه خو که چېرته تاسو پریویو آن کړئ نو تاسو ته به بېرته دا وګوره لاین ښیه چې تاسو سره به څنګه راځي په دې کې چې دا بل موږ سره چې دا اپشن هم تیار آن د موږ سره چې کله موږ دا کوم ابجیکټ چې دا یا کوم لاین چې دا ډرا کوو او په دې کې موږ کوم نوټ چې دا ایډ کوو د ځانه یا کوم هغه چې دا نوټ چې دا ډیلیټ کوو نو د دې ځینې موږ کولی شو
نو اوس خو دا اف ده اوس دا مونږ آن کوو هغه لاین ډرا کوو دا چې آن کړو نو تاسو دلته دې کې په اسانۍ سره بل نوټ هم جوړولی شئ دا وګوره دې کې مونږ دا وړې شان تاسو چې دا ګلدیري ښکاري په دې کې مونږ ډای چې دا نقطه دا پکې اضافه کویم شو او دا چې دا ختمویم شو د دې نه نو که چیرته تاسو په دلته په شیفټ ټول باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دا ښکاره شي وګوره دې کې دا ډاټونه راغلي اوس که دې نه څنګه هم تاسو غواړئ چې دا موږ سره د شیپ چینج شي تاسو د دې نه چې دا چینج کولی شئ او دا نوډونه ختمولی هم شئ نو دا و موږ سره پرنټ ټول او د دې نه وروسته چې دا د پرنټ ټول نه وروسته موږ سره بیا راځي